پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا تزال قدم عبد یوم القیامه د یو بنده دا دواړه پښې به حرکت ونی کې د قیامت په ورځ باندې حتی یسأل عن 40 تر څو چې د دې بنده څه د 4 شیانو په ارتباط پوښتنه سوې یعنی دا قدم به لا وانخلي تر څو چې د 4 شیانو پوښتنه ورڅه ونیسي او جواب یې خورا ګران. پیغمبر علیه السلام سوالونه درته ښیي. اول عن عمره فيما افناه د عمر په باره کې چې په څه شي کې دی ای زما بنده مصرف عمر دی په څه شي کې مصرف یا وعن شبابه فيما ابلاه او د ځوانۍ په ارتباط چې په څه شي کې دی ځواني زړه کړه ختمه دي ځواني دی په څه شي کې مصرف نه کېږي ما ځواني درکړې تکړه په څه شي کې زړه ما ده وعن ماله د مال په ارتباط پوښتنه ځینې کوي من اين اکتسبه چې دا بنده د کومه طرفه څخه دا مال وګټي څنګه دې وګټي وفيما انفقه او په څه شي کې بیا مصرف د کومې لارې دې وګټي او پر کومه لاره دې مصرف پاته به ناسې هم د شه همدانګه دا به کېږي وعن علم ماذا عمل فيه د علم په ارتباط پوښتنه درڅه کوي چې علم دی وکړي څومره عمل دی وکړي چاته د دین مسله معلومه سول بس هغه په هغه عالم علم پوهې ته وایي خو چې تا د مسلې په ارتباط معلومات حاصل کړه بس ته په هغه کې عالم د دې څه معنا دا نه ده که سړی فارغ التحصیل عالم و د درس نظامي څه فارغه سو د ستاربندي یې وکړه بس د هغه څه د هغه د علم په ارتباط سول د هغه مسؤلیت د علم په اندازه دروند دی چا چې څومره دین زده کړي د هغه څه د هغه په اندازه سوال کولی الله سبحانه وتعالی په خپلو بندګانو باندې رحیم او کریم ذات دی چې د امتحان نه مخکې سوالونه ورته شروع بیا د علم او عمل درڅه کړي چې څومره علم دې وکړي دا یو ځل درڅه کړي چې دې پکړې څه عمل دا مکمل درڅه کړي دغه پوښتنه د امي او د ملا بکي تعلیم الاسلام رادیو